نیمې لارې ملګرتیا. احمد او محمود ډېر خواږه ملګري دي. یو ځای سکول ته ځي، یو ځای لوبې کوي. احمد له محمود سره ډېره مینه لري، ولې محمود بیا لږ خودغرضه هلک ده. احمده ورور جانه بار راوځه. احمده سلام ورور جانه. ګرانه زما د زړه سره محموده ښه یې؟ احمد جانه غوښتل مې چې د کلي لرې د غونډۍ طرف ته په چکر ولاړ شو. څنګه دې خوښه ده؟ سمه ده ورور جانه، ولې نه، زما هم زړه تنګ شوی و. ښه سمه ده احمد جانه، راځه چې ځو. محموده ورور جانه ته خو ځان داسې جوړ کړی د سم شهزاده ښکاري شهزاده. سترګې دې ښکلې دي ورور جانه، دا مې راته پلار اختر ته راوړي دي، خو ما اوس واغوستل. محموده وروره څومره ښکلې هوا ده، د غرونو سرونه په واورو باندې پټ دي. هو احمد جانه، هر یو موسم یو خپل رنګ او خوند لري. محموده زه به په دې واوره کې تر هغه دې پورې یوه منډه ووهمه. څنګه دې خوښه ده؟ ما ته په واوره کې تګ ډېر خوند راکوي. ولې نه ورور جانه، موږ یوه هغه انتظار کوو، انجوای وکړه. موږ راغلي چکر ته. محموده وروره بلا ده، بلا راغله، خوري مو محموده. احمده منډه کې خوري دي، بلا دې خوري احمده. وروره زه وغورځېدمه، خیر ما سره مرسته وکړه، ما اوچت کړه وروره، بلا مې خوري. محموده محموده لاړې، زه دې چاته پرېښودم وروره، ته لاړې. کورانه لاړه، زه اوس څه وکړم؟ زه باید ځان په موږ واچوم. خدای شکر ده، شکر ده خدای، دې تا ډېر شکر ګزار، شکر دې کړم خدایه. وروره ښه ده چې خدای بچ کړې احمد جانه، احمده وروره شکر ده چې خدای بچ کړې. احمده وروجونه هغې ته دا غوټه ونه خوړې، زه خو ډېر وېرېدمه. سمه نږدې درغله، غوږ ته دې در نږدې شوه، او په غوږ کې درته څه وویله؟ غوږ ته دې چې وګرمېده، ته یې په غوږ کې څه وویل؟ بس ورور جانه محموده پرېږده یې، یو قیامت و چې تېر شو، بس نو پرېږده یې. خو پوه شوې محموده، له دې قیامته مې ډېر څه زده کړل، ډېر څه مې زده کړل. نه وروره، احمده خامخا به یې راته وایي، هغې به لا ځان ته په غوږ کې حتما څه ویلي دي، څه یې درته وویل؟ ښه نو محموده، چې یا یې اورې نو بیا یې واوره، هغې به لا راته په غوږ کې وویله چې هېڅکله هم له داسې چا سره ملګرتیا مه کوه چې په نیمه لار کې دې پرېږدي. پوه شوې؟ نو محموده، زما او ستا د ملګرتیا نن اخري ورځ وه. د نیمې لارې له دوست نه خو نه دوست ښه دی. د الله په امان.